پیښور حیات آباد سیمه کې یو کتابتون د ښوونځي په یو دیوال باندې جوړ شوی. دغه کتابتون څخه مقصد چې د سیمې خلکو کې د کتاب شوق پیدا شي. نایلې په نوم یو ښوونکی وایي دغه کتابتون څخه زموږ مقصد دا دی چې دلته زیات غریب خلک راځي، کتابونو د اخیستلو وس نه لري او له دغه ځای څخه کتابونه کور ته وړي. او د پښتو کتابونه پکې ډیر زیات کم لیدلی کیږي. دلته زیات زموږ د کورس آنلاین بکس کې دي، لایک د 4 5 6 7 چې څونه زموږ کورسز دي په سکول کې کم بکس دي هغه زیات اویلیبل دي دلته. که کوم ماشومان بکس نشي افورډ کولی هغه هم دي ځای نه. پښتو پکې شته؟ پښتو اصل کې زموږ لینګویج خو دی، مدر ټنګ دی زموږ، خو زموږ سکولونو کې په سره نشته دی. نو بس ځکه دا څه وجه ده چې دا پښتو نن سبا دونه زموږ کمزورې دی؟ پنجاب کې وګورئ نو پنجاب کې د پنجابي بکس مسټ وي. پښتو کې ګورنمنټ سکولز کې روز زما خیال هلته کې زما نه دی خیال چې ګورنمنټ کې به پښتو بکس ماشومانو له ریډ کول نه ورځي. ټیچرز نشته دی ریډ کولو والا چې کولو والا چې ورته وښایي. نو دې لیولای کې پکار نه و چې دلته څو کتابونه پراته وای د پښتو تاریخ؟ پکار خو دي، بالکل پکار دي، خو دا ده چې څوک ډونیټ کوي نه او چې پرسنلي واخلي او بیا وشي. نو څه کول پکار دي دې لپاره پښتو؟ ټول په دا پکار دي چې خیر فرسټ چې چا سره کور کې پراته دي څوک ټوکیان وي هغوی سره ایکسټرا پراته دي هغوی دې راوړي او دلته دې ډونیټ کړي. طلحه په نوم یو بل زده کوونکی بیا وایي دغه رنګ کتابتون د غریبو لپاره ډېر ګټور دی، ځکه زه دلته راغلی یم چې د لوست لپاره یو ملګري ته څو کتابونه ویسم. دا اوس چې غریب هلکان هغې سکول اوس 8,000 پیسې چې ورکوي د دې نه ولې دا نه اخلي، هغې فاینانشل کنډیشن دومره نه سټرونګ او دې وجې دې د خلکو لپاره دا لایبرري ډېره ښه ده. عبدالله بیا وایي کتاب باندې موبایل ډیر غټ اثر کړی، نوی نسل ټول د موبایل خوا ته روان دی. چې څومره تاسو موبایل یوز کوئ دومره تاسو زندګي ته نقصان دی، ځکه موبایل دومره فایده نشته. موبایل ته څه فایده چې کم ښه خبر دی یو ځل موبایل څخه ټرانسفر کوي. موبایل صرف دا فایده، نور فایده خو نشته. کم ډیجیټل د موبایل خو ډیجیټل ډیوایس د دې وجې نه چې کوم نوی جنریشن روان دی ټول د موبایل وجې نه خراب شوي دي. نو د څوک کتابونه وایي څوک ځینې کسان مطلب موبایل یوز کوي، دې وجې کې ډېر زیات فرق دی. اوس یو کس ته موبایل یوز کوي نو هغه بل کوم تعلیم ادارې چې کس ته سبق کوي هغه کې ډېر زیات فرق دی. هغه تاسو چې یو بول چالو کوي کم عزت وکړئ د خلکو له ایلډرز ولا عزت وکړئ چې مطلب هغه تللو طریقه خبرو طریقه ناس ولاړل چې څومره طریقې دي دواړو ډېر زیات فرق دی. او د کم چې موبایل یوز کوي دي مطلب د پیښور په مختلفو سیمو کې دغه رنګ زیات کتابتونونه شتون لري. د غیر دولتي ټولنو لخوا جوړ شوي دي خو خلکو کې د کتاب د لوست شوق نشته.